السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به موږ په یو مهم موضوع خبرې کوو چې ډېر خلک د هغې په باره کې په ښکاره تپوس نشي کولی چې آیا کنډوم په اسلام کې حلال دی او که حرام. په دې کې به موږ تاسو سره د احادیثو نه دلایل وایو او د مختلف علماو نظر به وړاندې کوو. د ټولو نه اول راځم د حدیث طرف ته. په صحیح مسلم کتاب النکاح کې یو حدیث راغلی دی چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین به عزل کولو. عزل دې ته ویل کېږي چې انسان د فارغ کېدو نه مخکې خپل خاص اندام بهر راوباسي او خپل ځان بهر فارغ کې دې ته عزل ویل کېږي. نو صحابه به عزل کوو او نبی صلی الله علیه وسلم هغې باندې منع نه و فرمایلی. نو د دې نه معلومه شوله چې په عارضي طور باندې حمل بندول دا جایز دي. امام نووي رحمه الله لیکلی دی په شرح د صحیح مسلم کې چې عزل جایز دی په دې شرط چې د زنانه اجازت پکې وي. نو نن سبا کنډوم دا هم د عزل یو صورت جوړیږي او یو شکل جوړیږي. د دې وجې نه اکثر علماو دې ته جایز ویلی دی، خو بغیر د شرعي عذر نه د دې مستقل استعمال هغه حلال نه دی. اوس راځو د مختلف علماو اقوالو ته چې آیا په دې کې مخکني چې کوم علماو دې باره کې کومه رایې لري او دې دور کې چې جدید کوم علماء کرام دي هغه دې باره کې څه وایي. نو له ټولو نه اول راځو احناف او شوافع مکتب فکر علماو ته. دارالافتاء المصریه ازهر یونیورسټۍ والا او د سعودي مفتیان هغه د دې مطابق وایي که چېرته شادي شده جوړه په عارضي طور باندې د اولاد نه د بچ کېدلو دپاره کنډوم استعمال کړي نو جایز دی په دې شرط چې د ښځې او خاوند په دې کې رضامندي وي، یعنې دواړه په دې باندې رضا وي، خو مستقل طور نه بلکې عارضي طور د څه لږ وخت پورې وقفه کوي. شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه لیکلی دي که چېرته عارضي طور باندې حمل بندول هغه مقصود وي نو په دې کې هېڅ حرج نشته دی په دې شرط باندې چې د زنانه او د سړي په دې کې رضا وي. فتاوا نور علی الدرب هغې کې دا قول هغه لیکلی دی. په جدید علماء کرامو کې د ډاکټر یوسف القرضاوي فقه الطهاره کې لیکلی دي چې د حمل نه د بچ کېدلو دپاره په عارضي طور یوه ذریعه استعمالول جایز دي، خو دا د هغې پورې چې کله د اولاد مستقل رکاوهل په هغې کې نه، یعنې د اولاد مستقل بندیز په هغې کې نه نو بیا جایز دي. لنډه خلاصه دا شوله چې د کنډوم استعمال په اسلام کې جایز دی، خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. د ټولو نه اول شرط که چېرته ښځه او خاوند دواړه رضا وي نو بیا ټیک ده. دویم چې مقصد به په دې کې د حمل نه بچاوي، یعنې حمل بندول به خو عارضي طور د مکمل حمل بندولو نیت به نه وي. دریم چې دا کنډوم به استعمالول جایز وي خو د یو حرام عمل دپاره نه، یعنې هغه ځایونو کې استعمال حرام دی کوم ځایونه چې اسلام حرام کړي، مطلب زنا شوله یا نورې داسې بدفعلیانې شولې نو د هغې اسلام اجازه نه ورکوي، هغه کار په خپله هم حرام دی او په هغې کې د کنډوم استعمال خو خود به خود حرام دی. نو امید لرم انشاءالله چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ او مکمل تفصیل هغه ستاسو مخې ته ما کېښودو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.